په ټول نړۍ کې چې اول نمبر منافق ترین دي، دوه مخي دي، بد زبانه دي، واده خلاف دي، اسلام ته چې غداران دي، اول نمبر نسبه هغه پاکستانیان دي. وجه څه ده؟ دوی هر وخت دا وایي چې پاکستان کا مطلب لا اله الا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. عزتمندو نن به انشاءالله یو څو مختصرې خبرې کوو په باره د پاکستان کې، او دا خبرې به انشاءالله په جذباتو باندې مبني نه وي، بلکې دا به مبني په حقیقت باندې. که نن سبا موږ تاسو وګورو په دنیا کې چې هغه مثال په اعتبار د اسبابو سره، په اعتبار د ترقي سره، په اعتبار د تعلیم یافته خلکو سره، په اعتبار د علماو سره، علما بیا عام دي، هم طلبا پکې دي، تبلیغیان پکې دي، نور حضرات پکې دي، مفتیان او قاضیان او نحویان او صرفیان او هر قسم اسبابونه چې نن سبا ډېر مالامال ده، حتی اټمي پاور ده، هغه پاکستان ده. خو چې موږ او تاسو د پاکستان اجتماعیت ته وګورو، یو خاص فرد ټوله پاکستان ته وګورو، اجتماعي توګه پاکستان نن سبا په ټول نړۍ کې منافق ترین ملک چې ده، اول نمبر دوه مخی ملک چې ده هغه پاکستان ده. څومره چې دې پاکستان اسلام زخمي کړی ده، څومره چې علما شهیدان کړي دي، څومره چې اسلام سره ظلم دې پاکستان کړی ده، بلې چا نه ده کړی. په دنیا کې منافق ترین ملک، دوه مخی ملک هغه پاکستان ده. اول دوی خپل ادارې نه معلومېږي، دوی دا وایي د 15 اویا کاله کې قداعظم محمد تر نن سبا پورې. نو دا پاکستان چې کله جوړ شوی، دوی مطلب همدا، دوی هم دا وایي چې پاکستان کا مطلب لا اله الا الله. کومه ده لا اله الا الله؟ کومه د قرآن قوانین کومه دي؟ کومه د اسلام قوانین پکې کومه دي؟ نو نو اوس پر دوی د الله دین حاکم نه په پاکستان کې، او دوی هم دا وایي چې پاکستان کا مطلب لا اله الا الله، او د الله دین حاکم کړی ده. چې د اسلام سره ظلم شوی ده پاکستان کې شوی ده. جماعتونه دوی شهیدان کړي، لال مسجد وګوره پاکستان حکومت شهید کړ. عافیه صدیقي وګوره چې د دوی خپله خور وایي، موږ او تاسو هم خور ده. پاکستانیان زموږ نه دي چې کله دوی په دین باندې برابر شي، خو چې په دین برابر نه وي، اجتماعي پاکستان ټول یادو. نو عافیه صدیقي امریکا د دوی په لاس ورکړه. دا رقم شیخ اسامه بن لادن وګوره چا شهید کړ. مثال د بي بي سي او د سی ان ان او د یورپ او د غرب د میډیا مطابق چې هغوی دا وایي دا په ابټاباد کې موږ شهید کړو. نو چا دی دا رقم د افغانستان چې کوم طالبان دي، مجاهدین دي، او دا رقم نور علما چې پاکستان کې اوسېږي چې مجاهدین خلک وو، القاعده او د الله دین سره محبت وو، همدغه پاکستان راواخیسته او په امریکا یې خرڅ کړ. نو هر وخت دې پاکستان اسلام سره غداري کړې ده، اسلام سره خیانت کړې ده، اسلام یې زخمي کړی ده. دا خو دوی اوله غلطه ده غټه. نو که موږ او تاسو وګورو څومره علما چې پاکستان حکومت سیاسي شهیدان کړي دي او انجام ته رسولي دي او په جیلو کې شکنجه کړي دي او بیخي ورک کړي دي، ډېر بې شماره علما دي چې پاکستان حکومت دا ظلم ورسره کړی. او دا نه ده اوس، دا پاکستان چې کله جوړ شوی دا کار پکې شروع ده. هر وخت پاکستان د برطانیا غلامي کړې ده او د امریکا غلامي او د نیټو غلامي کړې ده. برطانیا چې کوم قانون دی هغه ټول پاکستان کې روان ده. نن سبا چې وګورئ چې د زنا اډې پکې جوړ دي هغه پاکستان ده. څومره د زنا اډې پکې تاسو وګورئ خپله دنیا کې چې څومره ارزانه زنا میلاویږي هغه پاکستان کې میلاویږي. خلک وایي د بېحیې، د فحاشۍ، د عریانۍ سیلابونه پکې روانې دي په دې پاکستان کې، ځکه د وړکۍ پکې راغلی شوی، ماته کوڅه کوڅه معلومه ده. نو دا رقم بل د پاکستان دې ته هغه ته وګوره د ملک په سطحه ټول ملک حکومت راواله. څومره سود چې پاکستان کړی ده په خپله قرضو کې اوس الله ډوب ګناهګیري کړو. نو په ملک په سطحه چې اوریاني، فحاشي، بېحیي انتها ته ورسېږي، منافقت انتها ته ورسېږي، او دا رقم سود دی د ملک په سطحه دوی سود کړی ده. نو دا رقم دوی هر وخت اسلام سره غداري کړې ده، دوی هر وخت د قرآن سره غداري کړې ده، د علماو سره غداري کړې ده. او نن سبا که موږ تاسو وګورو دې افغانانو سره چې کوم ظلم دا خبیثان کوي، دا ظالمان، دا ولې وجه څه ده؟ وجه دا ده چې دا ډېر رزیل خلک دي، سپک خلک دي. دوی د الله دین ته سپک کتلي، دوی د الله کتاب ته سپک کتلي. کوم قوم چې د الله پاک دې کتاب ته سپک وګوري، دا قوم بیا الله داسې ذلیله کوي که سبا چې پاکستان ذلیله ده او الله به نور ذلیله کوي. په دې پاکستان انشاءالله کریم به کې سخت عذاب الله رالیږي انشاءالله. داسې به الله ذلیله کوي، داسې به الله تباه کوي. دا پاکستان نور ختمېږي، دا نیم د انډیا ده او نیم د افغانستان د خراسان ده. له خیره دا ملاکنډ او سرحد دا ټول د موږ تاسو انشاءالله اډر نه کته چې څه ورسي
دا ټول د افغانستان ان شاء الله دا بالا خامخا دوی ته ورکوي. نو دې پورې مې خبره کوله چې ټول عمر چې کله پاکستان جوړ شوی د حکومتونو تر اوسه پورې که د اعظم نه نیولې بیا سرازار مثال کنه اعظم سرازار از اول حق او بوټو او اعظم مثالات تر مشرف او بیا دې وخت اوس عمران خان او بیا اوس د شهباز شریف خمیس ناز ده تر اوسه پورې دوی همیشه د اسلام بیخکندي کړې ده د کوپر خبرې منله ده د امریکا د برطانیا خبرې منله ده او اسلام بیخکندي کړې ده هغه لکه دا رقم اوس کله ده چې روس راته روس په افغانستان راغی نو پاکستان باندې ورته او اوبو ته ځان باسه نو امریکا راولې د چې روس ته ماته ورکړي نو دغه پاکستان راولګېده د امریکا خبرې ومنله او زموږ افغانستان مجاهدینو ته یې وسته ورکړه روس یې مات کړ روس ته الله شکست ورکړ دې پاکستان موږ تاسو استعمال کړو بیا اوس نن سبا دا مهاجر سره دومره ظلم کې مهاجر راباز زیاتې ورسره کې ظلم وسه دا پاکستان دا اصل کې پاکستان عوام دا نه غواړي بلکې د پاکستان دا چې کوم حکومت دا د امریکا تابع د امریکا دا غواړي امریکا دا غواړي چې د پاکستان او د افغانستان خپل مابین کې جنګ سره شروع شي ځکه چې کوم امن په افغانستان کې الحمدلله اسلامي امارت قایم کړی دغه ملایانو چې کوم حکومت ده دوی چې کوم امن راوستله نو دغه امن او دغه ترقي په افغانستان باندې د امریکا نه لورېږي نو ځکه دا پاکستان چې دا د امریکا یو ولد الزنا ده دا پاکستان چې دا د امریکا او د غرب او د نیټو او د برطانیا دا هغه بچی ده چې کوم ولد الزنا ده د پاکستان نو د امریکا خبر مني نو امریکا اوس ورته ویلي په ځای هغه میډیا کې امریکا هم لګیا ده چې خیر ده او دا نه اصل کې دا اوس همدشت دي امریکا دا غواړي چې د افغانستان کې کومه ترقي روانه ده اوس دا ترقي دغه مثال دا چې کوم اقتصاد کې افغانستان پرمختګ کړی ده دا پرمختګ خراب شي او دا داسې خرابوي نو د امریکا د خپله پالیسي ده لکه صدام به یې جنګو نورو عربو سره دا رقم لکه ایران سره به یې جنګو نو دغه رقم اوس امریکا دا غواړي د اسلامي امارت بدنام کړي افغانستان کې امن ختم کړي اقتصاد ته ضربه ورسوي دوی اقتصاد الحمدلله اوس ښه شوی ده اوس وګورئ په معتاد $1 په 3 ده او که 2 څومره باندې ده او پاکستان کې وګوره 300 څو ته رسېدلی ده $1 نو دا رقم څه هر شی سبزیانې ارزانه دي میوې ارزانه دي خوراکونه ارزانه ښه امن الله راوستلی افغانستان کې نو د امریکا دغه امن په افغانستان کې نه لورېږي نو د امریکا چې کوم بچی د ولد الزنا هغه پاکستان ده نو دا پاکستان ورسره لګېږي او دوی اوس د مهاجر راشړي هغه نه بعد د پاکستان او د افغانستان مابین کې به جنګ وي دا جنګ به 5 کاله دوام وکړي په دې کې د افغانستان حکومت او اقتصاد ته هم ضربه رسېږي او د پاکستان ته هم رسېږي نو هم پاکستان ته ضربه رسېږي هم افغانستان ته دواړو ملکونو ته ضربه رسېږي د چا په خوله باندې د امریکا په خوله د امریکا خبر مني نو دا خبرې چې کوم یو ورځ زمونږ دا غواړي ما د جذباتو خبرې ونه کړي زه خو دا غواړم ما دا عقیده ده قرآن هم دا غواړي چې قرآن باید راولګېږي قرآن هم دا وایي پاکستان باید راولګېږي او هغوی ټول د الله دین ومني پاکستان او افغانستان موږ تاسو هم سره ورونه دي افغانان او پاکستان سره ورونه دي مسلمان دو الحمدلله تذکری والا که څوک اټک کې اوسېږي کراچي کې اوسېږي باید تورخم بارډر ختم شي سپین بولدک بارډر ختم شي افغانستان او پاکستان سره یو جنګ ختم اختلافات ختم که څوک پاکستانیان دي خو راځي جلابات کې اوسېږي کابل کې اوسېږي باید راشي هېڅ مشکل نشته تحت کار باندې او مهاجر باید په تذکره باندې پرېږدي هره خوا ته چې ځي دغه اسلام وایي دغه اسلام ده افغانستان او پاکستان باید یو شي او باید د هندوستان مقابله مو وکړي د امریکا مقابله مو وکړي د نیټو مقابله مو وکړي نو پاکستان چې دومره ذلیله ده او دومره شاته پاتې ده چې همیشه د امریکا غلام ده د امریکا ویزه ده د امریکا خبرې مني د امریکا خبر لپاره افغانستان ځپي مسلمانان ځپي مسلمانان علما عوام خلک مسلمانان دا رقم طلبا مجاهدین دا رقم جماعتونه دا شهیدانې علماو ته ضربه رسوي دا صرف د امریکا په خوله باندې وجه شی هغه دا ده دې قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي چې هغه قوم چې نیم دین مني نیم نه مني نو دا قوم الله په دنیا کې هم ذلیله کړي آخرت کې به الله سخت عذاب ورکړي او دا نه ده مګر پاکستان ده نیم دین مني نه مني ذات مسلمانان وایي پاکستان کا مطلب لا اله الا الله وایي او پاکستان کې د الله قانون نه نافذ غل لاس نه کټ کوي سوچ زنا وکړي شادي شوده مثال هغه نه رجب کوي دا قانون عرب نه نافذ کړي دوی ملکونه افغانستان خو حکم ارشد د اسلام دشمن د هغه د پاکستان ځکه په ځای کال کېږي د پاکستان د الله قانون نه حاکم کړي نو قرآن کې الله تعالی فرمایي په سورۃ بقره کې راځي الله تعالی فرمایي په ذات نمبر آیت الله تعالی فرمایي افتؤمنون ببعض الكتاب الله فرمایي تاسو ایمان اورئ په بعض حصہ د کتاب قرآن باندې وتکفرون ببعض او تاسو بعض حصہ د قرآن پر دې عمل نه کوي الله فرمایي هر چا چې دا روش اختیار کړ نیم دین باندې نیم نه باندې اسلام باندې موږ باندې خو روزه خوري یا روزه نسی خو سود خوري نو دا نیم دین باندې نیم نه باندې سوچ دا روش اختیار کړه الله تعالی فرمایي فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا
الله تعالی هر چا چې دا روش اختیار کول چې نیم دې باندې عمل کوو نیم باندې نه کوو لکه مثلا پاکستان نو الله فرمایي د خلکو لپاره په دنیا کې خزي ذلت ده فی الحیات الدنیا د دنیا په ژوند کې ويوم القیامة په قیامت کې يردون الى اشد العذاب اشد عذاب الله د پاکستان ته ورکړي دي خبيثانو ته ولي نیم دین منی نیم نمانی وما الله بغافل عما تعملون الله پاک بے خبر نه ده الله نا خبر نه ده هغه چې کوم عمل کوي تاسو پاکستان چې کوم اسلام تاسو زخمی کړی ده چې کوم مسلمان تاسو ضربه رسولې ده چې کوم جماعتونه لال مسجد ته وګوره عافیه صدیقی ته وګوره شیخ اسامه بن لادن ته وګوره د رقم نور عبدالسلام ضعیف ته وګوره تاسو راوخته ولا غړم کو امریکا ته ورکړ او داسې بشمار مجاهدین او د پاکستان هغه اډی چې ټول امریکا ته ورکړي نه 50,000 واري د پاکستان 3 اډو جاسوس جکسي او په افغانستان باندې بمباري کړل سو زره واري نه 50,000 واري د پاکستان چې کوم اډي ورکړي د ټول امریکا ته هغه نه تیارې جکسي دي او په افغانستان بمباري کړل دومره غټ خیانت تاسو کړی د اسلام سره دومره غټ خیانت کړی د افغانانو سره او اوس موږ دا و جوړی لار دا کته دا جوړی اوس امن راسي په افغانستان پاکستان دواړو کې افغانستان هم ته کې پاکستان نو دوه سرونه سي دغه تورخم بارډر ختم کړي سپین بولدک بارډر ختم کړي تذکری والا که اخو ځات لري وسیږي که څوک دی خو دوه مسلمان الحمدلله اسلام کې دا نه چې پښتون او پاکستاني ولا زه پښتون او پښتو ته نه پښتو ته هیڅ اعتبار نشته اردو ته هیڅ اعتبار نشته فارسی ته تاجکی ته عربي ته هیڅ اعتبار نشته اعتبار دی الله دین ته ده اعتبار اسلام ته ده ان اکرمکم عند الله اتقاکم الله تعالی فرمایي پتا سو کې الله ته خوښ انسان هغه څوک ده هغه پښتون نه ده هغه عرب نه ده هغه پاکستانی نه ده هغه ازبک تاجک نه ده هغه څوک ده هغه متقی انسان ده ځان کې تقوا پیدا کړي او په دې قرآن باندې عمل وکړي خپل پاکستان باندې قرآن باندې برابر کړي بیا به ان شاء الله تاسو به الله زموږ ورونه کې ان شاء الله موږ تاسو باندې اتفاق او اتحاد راسي